لا نظامي خپلواکۍ تر کلتوري مبارزې. په نږدې تیرو کلونو کې افغانستان په داسې حالت کې و چې نظامي، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخې د بهرنیانو تر اغیز لاندې وي. په هغه وخت کې د نظامي یرغل ترڅنګ د خلکو پر وړاندې یو پراخ فرهنګي جنگ هم روان و. دا جګړه د رسنیو، د کتابونو د چاپ او خپرولو او همدارنګه په مجازي فضا کې د زهري تبلیغاتو له لارې پر مخ وړل کېده. دغه حالت تر هغه وخت دوام وکړ ترڅو چې د الله تعالی په فضل او د افغانستان د خلکو په قرباني او مبارزې سره د اشغالګرو شتون پای ته ورسید. له دې وروسته د فرهنګي یرغل پر وړاندې هم عملی ګامونه واخیستل شول. په همدې لړ کې د عروج علمي تحقیقي اداري د اسلامي امارت د مشر هغه نوي فرمان ته کتنه کړې ده چې د اداري او اصولي اسنادو په ژبه کې د بهرنیو اصطلاحاتو د ارزونې او بدیل موندلو په موخه صدر شوی دی. کارپوهان دا فرمان د فکري او کلتوري یرغل د پای ته رسولو له مهمو ګامونو څخه بولي. دغه 4 مادهیز فرمان چې تازه د عدلیې وزارت لخوا خپور شوی پر اسلامي اصول او ملي هویت ولاړ دی. موخه یې دا ده چې اداري ژبه له پردیو کلمو پاکه شي او پر ځای اسلامي او افغاني اصطلاحات پیاوړي شي. اسلامي امارت د دې فرمان له مخې یو ځانګړی پلاوی ټاکلی چې د عدلیې، لوړو زده کړو، معارف، اطلاعات او کلتور، د علومو اکاډمۍ او اداري چارو استازي پکې شامل دي. دا پلاوی به پردي اصطلاحات وڅېړي او ورته مناسب اسلامي او افغاني بدیلونه وړاندې کړي. د څېړونکو په اند دا اقدام د افغانستان د خلکو د لوی جهاد دوام دی، هغه جهاد چې د فرهنګي اشغال پر وړاندې روان دی. ځکه د اشغال په کلونو کې ګڼ شمېر لویدیځي او پردي کلمې د اداري، تعلیم او رسنیو ژبې ته داخله شوي وي چې زموږ اسلامي او ملي هویت ته یې ګواښ پېښ کړی. د دې فرمان له مهمو ګټو څخه یوه دا ده چې په دولتي ادارو کې به ملي او اسلامي هویت پیاوړی شي. په تیرو وختونو کې ډېری انګلیسي، فرانسوي او نوري پردي اصطلاحات پراته لدي چې زموږ کلتوري ریښو ته پام وشي پر رسمي اسنادو کې کارېدل. دا کار د دې لامل کېده چې اداري ژبه له عامو خلکو څخه لرې شي او یو ډول فرهنګي بیلتون رامنځته کړي. اوس د دې فرمان په پلي کېدو سره به اداري ژبه د اسلامي او افغاني روحیې سره نږدې شي، داسې ژبه چې د دې خاورې هر مسلمان وګړی ورسره اړیکه ټینګه کړای شي. له بلې خوا دا به د لویدیځ فرهنګي نفوذ او نورو پردي کلتورونو د خپرېدو مخه هم ونیسي. هغه نفوذ چې د رسنیو او وارداتي زده کړو له لارې ځوان نسل له خپلو اصلي ریښو څخه لرې کاوه. بلا شک دا فرمان اداري او عملی ګټې هم لري. کله چې اسناد په یو شان او بومي اصطلاحاتو ولیکل شي نو ابهام به کم شي، ژباړه او تفسیر به اسانه شي او د ادارو کاري موثریت به لوړ شي. سربیره پردی د اسلامي امارت د مشر دا فرمان نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي چې افغانستان اوس د بهرني نفوذ څخه خپلواک دی، خپل هویت بیرته رغوي او د خپل فکري استقلال او ارزښتونو د ساتنې هڅه کوي. د افغانستان خلکو چې د خپل سر او مال په قرباني یا نظامي اشغال مات کړ، اوس د دې فرمان په عملي کېدو سره د فرهنګي مبارزې بریا هم بشپړه